باز هم خوش آمدید بیننده های گرامی. در بخش اخیر برنامه هستیم و در بخش مصاحبه. در این قسمت برنامه در حضور جناب استاد محمد مدثر اسلامی، یکی از مجریان کمپین ملی ضد جنگ هستیم و در مورد کمپین ملی ضد جنگ بیشتر با استاد صحبت میکنیم. استاد خوش آمدید. از اینجا آغاز میکنیم که میشه در مورد کمپین ملی ضد جنگ کمی برای ما بیننده ها معلومات بدین که چگونه هستی کمپین استاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. مننه تاسو ته لیدونکو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیله. هیله ده چې افغانستان کې د بدمرغه جګړه زر پای ته ورسیږي او موږ او تاسو او ټول هیوادوال د سولې په فضا کې آرام ژوند او خوشحاله شیبې سره تیرې کړو. افغانستان متاسفانه تیر 40 کلونه د جګړې په اور کې سوځېږي. کیدای شي هیڅ کور داسې نه وي پاتې چې له دې جګړې نه مستقیم یا غیر مستقیم متضرر سوی او د کورنۍ یا خپلوانو یا حد اقل د ملګرو له ډلې نه یو څوک جنګ ترې نه وي اخیستی. په تیرو نږدې 20 کلونو کې چې باید افغانستان یوې نوې مرحلې ته ننوتی وای او د داخلي بدلونونو او نړیوالو مرستو په نتیجه کې د پرمختګ په لور باندې مسیر طی کړی وای. متاسفانه جنګ یو بل پړاو ته ننوته او ورځ تر بلې لا په تیزېدی سو او په دې اواخرو کې خاص ډول باندې له تیر یو کال راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رسما پیل سولې، نو هیله دا وه، خوشبیني دا وه چې دا پروسه زر نتیجې ته ورسیږي او افغانان د دې فرصت پیدا کړي چې یو سولیز ژوند وکړي. خو متاسفانه موږ او تاسو شاهدان یو چې په دې وروستیو ورځو کې د سولې هغه پروسه هم یو نامعلوم حالت سره مخامخ سوې ده. خبرې ځنډېدلې دي او جګړه مو ورځ تر بلې زور اخلي. ولسوالۍ سقوط کوي، عام وګړي ډیر وژل کیږي، په ښارونو، په کلو او په ولسوالیو کې وضعیت ورځ تر بلې متاسفانه خرابیږي. همدغه وضعیت ته په پام سره له بلې خوا نه په داخلي جهتونو باندې حکومت او طالبان او نړیوالو جهتونو باندې حکومت، امریکا او نور نړیوال قوتونو ترمنځ چې کومې خبرې روانې دي یا کومه پروسه په ټوله کې د سولې په اړه چې ولاړه ده او ګاونډي هیوادونه هم پکې دخیل دي، په دې اړه یو ملي فشار او د ملي څارنې او نظارت یو جهت هېڅ نه و. متاسفانه خلک دومره ستړي او نهیلي سوي دي چې هیڅ انسجام او تحرک ته زړه نه ښه کوي. په همدغسې شرایطو کې د جمعیت اصلاح افغانستان غړو او مشرانو مناسبه وګڼله چې یو ملي کمپاین په لاره واچوي تر څو بېلابېل اجتماعي، مدني او سیاسي نهادونه سره رایوځای کړي او په ولسي انسجام باندې تمرکز وکړي تر څو د ولس غږ راپورته کړي او د ولس ترمنځ هغه اړینه ویښتابه ایجاد سي تر څو ولس له ټولو جهتونو نه وغواړي او تر څو دا سوله او د سولې پروسه زر نتیجې ته ورسوي او ولس چې په دې جګړه کې تر ټولو اصلي قرباني ورکوي هغه د آرام ساه واخلي. د جګړې په ضد باندې ملي کمپاین د همدغې موخې لپاره پیل سوی ده تر څو د ولس غږ او د ولس غوښتنې انعکاس کړي او مربوطه جهتونه هغې ته متوجه سي او غوښتنه هم په کلکه همدا ده چې جهتونه دا خبره واوري او ویمني او د ولس د مصالحو په خاطر باندې له جګړې نه لاس واخلي او سولې لار خپله کړي. استاد میشه در مورد ازی بگوین که برای چه مدت هست، چند مرحله داره و همچنان بزرگترین خواستتان از این کمپین؟ خواست اساسی ملت از این کمپاین ای است که جنگ باید به زودترین فرصتش
به شکل فوری قطع شود و در نتیجه قطع جنگ و یک آتشبس فوری مراحل دیگر پروسه صلح باز پیش بره. این خواست اساسی مردم افغانستان است، به خاطر که مردم از جنگ به سطوح آمده، یعنی دیگه هیچ اختیاری نداره ملت افغانستان مگر ای که جنگ باید به پایان برسه. ای که چی مراحل بعدی باید طی شود، او امر بعدی است که باید در وقت خودش طی شود. بنابراین این کمپاین به می خاطر و صدای اصلیش هم امی است که ما قطع فوری جنگ و یک نتیجه مطلوب از پروسه صلح را می خواهیم. این کمپاین همونطوری که از نامش پیداست یک کمپاین ملی بر ضد جنگ است که خواستش صلح در افغانستان است و تلاش این کمپاین ای است همونطوری که شما شاهد هستین در سطح رسانه های اجتماعی که از هر ولایت، هر ولسوالی و هر منطقه افغانستان مردم با او یک جا شوه و یک جا شده و صدای خود را از طریق این کمپاین انعکاس بده به جهت های مسئول. مرحله اول این کمپاین آغاز شده، امروز روز پنجمش است که در سطح رسانه های اجتماعی با استفاده از هشتگ استاپ افغان وار یا جنگ بس است میخواهد مردم افغانستان که صدای خود را برسانه به گوش هایی که باید بشنوه او صدا را. در مراحل بعدی طبیعی است که وقت انسجام بین افغان ها خوبتر شود و امی بیداری به وجود بیاید و امی اطمینان و اعتماد به نفس پس برگرده برای مردم افغانستان که میتونه صدای خود انعکاس بده. کسایی است که کمک میکنه که صدای اون انعکاس پیدا کنه و جهت های هم است همونطوری که ما تا به حال شاهد بودیم در این 5 روز که این صدا را بشنوه. یعنی ما شاهد این بودیم که سیاسیون کشور در سطح ملی اعضای تیم مذاکره کننده و در چند روز چطور نتیجه چگونه بوده؟ نتیجهش بسیار خوب بوده در 2 سطح. یک در سطح مردمی که تقریبا از همه ولایت ها مردم خاطرات خود، پیامهای خود، خواست خود و توقعات خود از جهت های مربوط اعلان میکنه و شریک میسازه و متاسفانه این پیامها بیشتر درد و غم و رنج را انعکاس میده که هر خانواده و هر فرد ما اگر مستقیم از جنگ متضرر نشدیم به لحاظ فیزیکی، اما از لحاظ ذهنی در تراما و در حالت ذهنی نامطلوبی که جنگ ما را قرار داره به هیچ وجه قابل قبول نیست. برای بعضی از مردمی که خارج از افغانستان است یا از وضعیت افغانستان زیاد خبر نداره شاید اصلا قابل درک نباشه این وضعیتی که ما شما در او زندگی میکنین. هر روزی که شما از خانه بیرون میشین هیچ اطمینان نیست که شما جور و زنده پس به خانه برمیگردین. هر روزی که طفل یک خانواده به مکتب میره هیچ اطمینان موجود نیست که او پس زنده و سلامت به خانه برمیگرده. به می خاطر این پیام ها باعث ای شد که در سطح مردمی یک انسجام کلی به وجود بیاید و یک اعتماد به وجود بیاید که مردم بیاید شریک بسازه خاطرات خود، پیام‌های خود را، در حالی که پیشتر از این وضعیت طوری بود که مردم میگفت اصلا ضرورت نیست که شریک بسازیم چون فایده نداره. اما این کمپاین یک فرصت را ایجاد کرد و اعتماد را پس به وجود آورد که نه ضروری است که باید شریک بسازیم طرفای ما را و بالاخره فرصت باید بیاید که به وجود این صداها شنیده شود. و طبیعی است که همونطوری که ما قبلا یادآوری کردم جهت‌های در داخل و در خارج از کشور این صداها را انعکاس داد که شامل افراد از رسانه‌های معتبر بود. متاسفانه رسانه‌ها مسئولیتش را مطوری که باید ادا میکرد خوب ادا نکرد، اگرچه بعضی از رسانه‌هایی را انعکاس داد و ما تشکر میکنیم از او رسانه‌ها که در این فعالیت مدنی سهیم شدن. رسانه‌ها هم در حقیقت جزئی از جامعه مدنی در اون معنای وسیعش هستند و باید حمایت کنن اینطور صداهای مدنی را که به خاطر بهبود در کشور بلند میشه. و جهت‌های داخلی دیگه مثل
کمیسیون حقوق بشر از این صدای مردمی حمایت خود اعلان کرد. هیومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر که یک اداره جهانی است، اونا حمایت و صدای حمایت خود را از این صدای مردمی در افغانستان بلند کردن و همچنان افراد دیگر در سطح ملی و سطح بین المللی از این استقبال کردن. جالب ای بود که در کشورهای همسایه ما به روز اول آغاز ای کمپاین در اوجا انعکاس پیدا کرد و تعداد زیادی از مردمایی که با قضیه افغانستان همدردی داشت و با وضعیت ملت افغانستان همدردی داشت، اونایی را انعکاس دادن در کشور خودم تا پالیسی سازای اونام ای گپ برسه که دیگه از مداخلات خود برای ادامه جنگ در افغانستان دست بکشن. بله استاد، اگه بسیار کوتاه اگر مراحل بعدی از این بگوین. ورسته یو مرحله کې د دې کمپاین ورسته لدینه چې د خلکو ترمنځ یو انسجام او یو ویښتابه رامنځته سي. دویمه مرحله دا ده چې باید د هیواد په سطحه سیاسیون که هغه په حکومت کې دننه دي او که حکومت نه بهر دي د دې ولسي انسجام او د دې ولسي کمپاین ملاتړ یا په انګلیسي کې چې انډورسمنټ ورته وایي چې هغه استقبال وکړي تېنه او حمایت یې وکړي تېنه، او په ورپسې مرحله کې بیا خلک او سیاسیون په ګډه خپل غږ د مظاهرو له لارې، سړک ته د راوتلو له لارې ټولو جهتونو ته قوت سره ورسوي تر څو ټول جهتونه احساس کړي چې ولس یوازې سوله غواړي، ولس اختلافات، ولس مصلحتونه، ولس سازشونه نه غواړي، ولس یوازینی شی چې هیله لري او آرزو لري هغه سوله ده. ممنون استاد. استاد شما از چه کسی امی خواستایتون ندارین؟ از چه کسی میخواین جنگ متوقف کنه؟ خیلی ها معتقد هستند که کلید صلح افغانستان به دست افغان است. برخی ها میگن به دست اسلام آباد است، بعضی ها میگن به دست ایران است، به دست آمریکا است. به نظر شما کلید صلح افغانستان به دست کیست؟ زه خو په دې باندې باورمند یم د یو اجتماعي او مدني جریان د غړي په توګه باندې چې په هیواد کې د هر ستونزې کلی او د هر ستونزې حل لاره له ولس سره ده. وروسته له دې چې موږ په الله جل جلاله باندې توکل لرو او په دې باور باندې یو چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، همدې آیت نه په الهام سره موږ باور دا ده چې ولس ته که هغه فرصت برابر سي چې ولس د آګاهۍ په هغه سطحه کې قرار ولري او فرصت هم ورته برابر سي، ازادي ورکړل سي او هغه زمینې ورته برابر سي، ولس باید راپورته سي او ولس خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلي. دا اساسي تصور او فکر ده چې موږ په هغې باندې باورمند یو. خو د افغانستان د سولې قضیه دې کې هم شک نشته ده چې یوه څو اړخیزه موضوع ده چې هغې کې داخلي جهتونه هم سهم دي او بهرني جهتونه او په ګاونډ کې پراته جهتونه هم پکې سهم دي. نو همدې لپاره کمپاین دا مختلف جهتونه مخاطب کړي دي. داخلي جهتونو کې حکومت افغانستان او سیاسیونو نه غوښتنه کوي چې په یو ملي اجماع باندې سره توافق ته ورسیږي تر څو یې موقف د ولس د مصلحتونو لپاره سره یو وي، خپل حزبي او شخصي مصالح شاته واچوي او د ولس د مصالحو په رڼا کې یوې باثباته سولې ته سره ورسیږي. له ګاونډیو جهتونو نه همدا ده چې افغانستان قضیې سره د مشترکو منافعو په اساس باندې تعامل وکړي، یوازې خپل منافع په پام کې ونه نیسي، خپل منافع دې په پام کې ونیسي، خو د افغانستان ولس او د افغانستان راتلونکي او د افغانستان منافع داسې ګډ منافع او مشترک منافع سته چې هغه اقتصادي هم دي، اجتماعي هم دي او سیاسي هم دي چې موږ په هغې باندې که کار او تمرکز وکړو هم به زموږ پکې ګټه وي د افغانانو په توګه باندې، هم به ګاونډي له موږ سره ګټه وکړي او پرمختګ به د هغوی نصیب سي. او نړیوالو قوتونو ته پیغام دا ده چې هغوی په دې بهانه دا 20 کاله افغانستان اشغال کړی ده چې ګواکې افغانستان نه موږ ته خطر پیښ نسي. زه خو فکر کوم چې دا خبره له ابتدا نه له شک سره مخ وه او د شک په سترګه ورته کتل کېدل. اوس په دې تازه ورځو کې د امریکایي تحلیلګرانو لخوا نه دا لیکنې کېږي چې
امریکا هغه کوم شي لپاره چې راغلی و افغانستان ته په 2000 کال کې هغه په تقریبا اولو 2 کلونو کې هغوی هغه هدف ترلاسه راوړه او هغې نه وروسته بې پلانه او بې هدفه متاسفانه دلته هغوی حضور دا جګړه اوږده کړله او افغانستان ولس یې دا 20 کاله یا له هغې نه ډېر وکړو نو هغوی ته هم دا وخت را رسېدلی ده چې اوس افغانستان په نظامي ډول باندې پوره پرېږدي او بیرته خپلو هیوادونو ته وګرځي ځکه چې که سوله او توافق ته داخلي جهتونه سره ورسېدل بیا د بهرنیو جهتونو او په خاص ډول باندې نظامي جهتونو ضرورت له منځه ځي او دا باید له منځه لاړ سي ټول جهتونه که طالب ده که حکومت ده که نور جهتونه دي باید دې خبرې ته په ډېر کلکه متوجه اوسېږي خو نړیواله ټولنه باید دا غلطي یو ځل بیا تکرار نه کړي چې افغانستان د تیر په څیر باندې یو ځل بیا یوازې پرېږدي او هر څه چې کېږي د هغې باندې هېڅ څارنه او کنټرول ونه لري بلکې افغانستان کې د یو قوي حکومت د رامنځته کولو لپاره د حکومتولۍ د عامولو او د تقویه کولو لپاره مالی اقتصادي او اجتماعي او فرهنګي او سیاسي همکاریو ته ضرورت شته چې د افغانستان کې د یو باصلاحیته او نماینده حکومت لخوا نه باید د هغې چارې په لاس کې وي او نور ورسره کومک وکړي که هغه ګاونډي او که نړیوال. ممنون استاد. به عنوان آخرین سوال استاد، سوال 2 جزء داره. یکی که وضعیت کشور به نظر شما چقدر نگران کننده است و دومی که این کمپاین چقدر نتیجه خواهد داد؟ وضعیت کشور متاسفانه بیش از هر وقت دیگر نگران کننده است. ما در سابق تلفات ملکی در جنگ جاری در کشور متاسفانه به این سطحی که امروز است نبوده. یعنی ما از امو ابتدا به این باور بودیم که در جنگ هر کسی که کشته میشه این کشتنش متاسفانه بیفایده است و جنگ باید به زودترین فرصت به پایان برسه. اما جهت های به خود استدلال ها و توجیهات داشت که اینجا امریکایی ها و خارجی ها حضور داره و اشغال است و هر کسی که با اشغال کمک میکنه باید کشته شود. اما امروز او توجیه هم درستی و نادرستیش به جای خودش، او توجیه هم از بین رفته و ما در حقیقت بین خود افتیدیم. یعنی افغان داره افغان میکشه در هر جهتی که قرار داره و در این بین تلفات ملکی هم بسیار زیاد شده. شیوه جنگ فرق کرده، کشتنهای هدفی متاسفانه بسیار زیاد شده. شما شاهد هستین که شخصیت های مطرح کشور که در اینجا صلاحیت صحبت کردن نداشت، صحبت تأثیر بر مردم داشت، اونا را از ما گرفتن و داره میگیره این جنگ هر روز این مردم را. بنان حالت کشور و مردم از طرف دیگه در یک فقر و وضعیت ناگوار اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی قرار داره که هر کسی که کوچکترین فرصت هم برش برابر میشه میخواه که از کشور فرار کنه و تمام سرمایه ها و مغزهای متفکری که بود تقریبا در تلاش ای هستند که باید از کشور خارج شود. یعنی این وضعیت است که اصلا نمیتونیم مقایسه کنیم با وضعیت قبل از او را. اما در عین حال ما به حیث یک جریان اجتماعی و مدنی به این باور هستیم که ناامیدی کار ما را کرده نمیتونه. یعنی ناامیدی نمیتونه ما را از این وضعیت بیرون کنه. ناامیدی چیزی که میکنه ای است که ما را تسلیم این وضعیت میکنه و وضعیت ما در نتیجه تسلیم شدن به حالت فعلی از هم بدتر میشه. خدای نخواسته. به می خاطر ما باورمند به ایستادگی و مبارزه و مقابله با این وضعیت بحرانی و ناگوار هستیم و به می خاطر این کمپاین را آغاز کردیم و خواست ما از همه جهت ها ای است که با صدای این کمپاین یک جا شوند، از او حمایت کنه، از او استقبال کنه و در نتیجه استقبال و حمایت از این صدا بر ملت خود دیگر رحم کنن و ملت خود را
از این مشکلات و از این وضعیت ناگوار نجات بتن و باعث خوشبختی و سعادت این ملت شوند. هر جهتی که ابتکار صلح را به دست میگیره اونا در حقیقت قهرمان این ملت هستند و میتونه که با این ملت جور بیایه و در حمایت این ملت را حاصل کنه و در نتیجه حمایت از این ملت میتونه محبوبیت حاصل کنه و حکومت و رهبری این کشور و این جامعه را تا زمان زیادی به پیش ببره. بله، جناب استاد محمد مدثر اسلامی از مجریان کمپین ملی ضد جنگ، ممنون که تشریف آوردین استاد. تشکر از شما. خب بیننده های گرامی، آرزو میکنم که به زودی یک صلح سرتاسری در کشور تامین شود و این برنامه اسلامی نرای که تقدیمتان شد. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم، الله نگهدارتان و لطفاً جنگ را متوقف کنید.